سلامونه رابولم مو د نن ورځې تازه خبرونو ته. زلنسکي وایي چې اوکراین یوازې هغه وخت له روسیې سره د لیدو لپاره چمتو دی که اوربند ومنل شي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو په عمان کې پای ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې سختي خو ګټورې بللې دي. هغه تحقیقاتي سټلایټ چې تر 500 کلونو وړاندې د پخواني شوروي اتحاد لخوا توغول شوی و بیرته ځمکې ته راپریوتی او د هند سمندر ته لوېدلی ده. د اسرائیلو بریدونو په نتیجه کې په غزه کې 15 کسان وژل شوي چې ډېر یې ښځینه او ماشومان دي. ټرمپ وړاندیز کړی دی چې چمتو دی له هند او پاکستان سره د کشمیر د حل پر سر همکاري وکړي. په سومالیا کې د شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راغلي او 2 کسان یې وژلي دي. په مرکزي سریلانکا کې یو بس چې لسګونه بودایي زیارت کوونکي پکې سپاره وو له یو غره څخه لوېدلی، لږ تر لږه 21 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي.